سلامونه سنو الله دې وکړي چې روغ جوړ به اوسئ. جرمني هیواد خاص د افغان فیمیل طبقې دپاره خاص سکالرشیپونه اعلان کړي دي چې دغه سکالرشیپونه چې دي د امپاور فیوچر فیمیل افغان لیډرز سکالرشیپ په نوم. نو دا چې دغه سکالرشیپونو ته څوک الیجیبل ده، څوک کولی شي چې اپلای وکړي، د دې پروسس څه ډول ده، په څومره وختونو کې باید چې کله تاسې اپلای کوئ څومره وخت کې د دې ځواب راځي، ډیډلاین یې څه وخت ده، تر څه وخته پورې کې تاسې کولی شئ چې اپلای وکړئ. نو خپل ډاکومنټس باید څه ډول تاسې پروسس کوئ. نو آیا د دننه افغانستان څخه اپلای کیږي که نه کیږي، څوک چې د افغانستان څخه د باندې اوسیږي هغوی څه ډول اپلای وکړي. نو دا د افغانانو د خویندو دپاره یو خاص چانس ده. نو د دغه چانس څخه باید استفاده وکړئ او تر څو تاسې وکولی شئ چې دا چې کوم په افغانستان کې په تعلیم باندې بندیز ده، مشکلات ډېر زیات دي، تر څو تاسې وکولی شئ چې د دغه شرایطو څخه خپل ځانونه تاسې وباسئ، هم تاسې خپل تعلیم ته ادامه ورکوئ او هم تاسې یو آرامه ژوند وکړئ. نو دا چې په افغانستان کې د تعلیمي بندیز دا مشکلات دي، همدې د خاطره جرمني هر وخت نو دغسې خصوصا د فیمیل طبقې دپاره په افغانستان کې مختلفې برنامې اعلانوي. نو یو څه موده مخکې هم یو لړ برنامې اعلان شوي وو چې هغې کې ډېرو خلکو ثبت نامونه وکړل. نو ډېر نن هغې په اړه ما معلومات کولو، نو په هغې ویب سایټ کې ما معلومات لوستلو چې ډېر خلک په همغه برنامه کې تللي هم دي او بعضې خلکو اسنادونه پروسس کړي دي، نو په هغه بخش کې اوس دغه نه قبلوي. خو په هر صورت باندې اوس راځو یوازې په همدغه سکالرشیپونو باندې غږیږو، دا چې اوس اعلان شوي دي تر څو د دغه چانس څخه تاسې استفاده وکړئ. نو دغه سکالرشیپونه چې دي دا لیمیټډ سکالرشیپونه دي. نو دا چې دی مکمل 15,000 سکالرشیپونه دي، یعنی چې کله دغه 15,000 دغه لیمیټ پوره کیږي بیا هغې نه وروسته دوی ډېر نور بیا نه قبلوي. نو دا چې دی اصلا په 2023 څخه شروع شوي دي تر 2024 پورې دوی په دغه بخش کې افغان په فیمیل طبقو څخه هر څوک کولی شي چې ورته اپلای وکړي. اوس راځم دې ته چې دې ته د دې هغه الیجیبلیټي کرایټیریا دې ته څه شی ده. نو دا چې دی خصوصا هر هغه څوک چې د مکتب څخه فارغه اوسیږي نو هغوی کولی شي چې دې ته اپلای وکړي. اوس راځم دې ته چې تاسې ګورئ په دغه په الیجیبلیټي کرایټیریا کې یا په شرایطو کې چې دوی کوم دلته ذکر کړی، دلته لیکلي ګورئ ویزټ افیشل ویب سایټ. نو افیشل ویب سایټ ته خو به تاسې طبعا ځئ. ریویو الیجیبلیټي کرایټیریا must be an Afghan woman. باید تاسې د افغانستان څخه باید تاسې واوسیږئ، یعنې د افغانستان نیشنلټي باید تاسې ولرئ. must have completed secondary education or equivalent. must be living neighboring countries like Pakistan, Kazakhstan or Bangladesh, or in Afghanistan in preparing for higher education. یعنی کوم څوک چې د افغانستان څخه د باندې اوسیږي، فرض مثال یا په بنګلادیش کې اوسیږي یا په قزاقستان کې اوسیږي یا په پاکستان کې اوسیږي، پوهېږم چې ډېر افغانان په دغه هیوادونو کې هلته ژوند کوي، هلته اوسیږي، او هر هغه څوک چې دننه د افغانستان کې هم اوسیږي چې هغوی د مکتبونه یې تکمیل کړي اوسیږي او د هایر ایجوکیشن دپاره هغوی تصمیم ولري. نو دا خلک کولی شي چې اپلای وکړي. نو تاسې به ټول خپل ډاکومنټس به تاسې جمع کړئ چې د ډاکومنټ چې کوم یو دي necessary documents such as academic transcripts, proof of residency and any other required document. چې څومره ډاکومنټ دي چې تاسې په مکتب کې درس لوستی د فرض مثال ستاسو شهادتنامه ده، نو هلته نمرې یعنې ټرانسکریپټ چې دوی دلته ذکر کوي هلته په شهادتنامه کې هر څه ذکر شوي اوسیږي. دا به تاسې په وزارت خارجه کې باید تاسې ټاپه کوئ، ټاپه باید ولري. نو دا به تاسې ټول یو ځای کوي. کمپلیټ د اپلیکیشن فارم، فل اوټ د آنلاین اپلیکیشن. د دې چې کوم هغه آنلاین اپلیکیشن فارم ده نو همدغه لینک چې کوم یو ده دا تاسو سره په همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو سره شریکوم. نو تاسې کولی شئ چې زما یوټیوب چینل ته ورشئ او لاندې د هغې څخه لینک واخلئ او تاسې اپلای ورته وکړئ او اپلیکیشن به تاسې سبمیټ کوئ. بیا هغې نه وروسته دوی به اپلیکیشن ګوري او تاسې به دغه کوي، تاسو به اکسپټنس لیټر به تاسو ته لیږل کېږي. چې کله اکسپټنس لیټر راغله بیا هغې نه وروسته تاسې به مربوطه نږدې سفارت ته به ځئ او هلته به هر څه تاسې پروسس کوئ. نو دغه برنامه تر 2027 پورې ادامه لري. خو بستونه په دې کې چې دي هغه لیمیټډ دي، لکه څنګه ما تاسو وویل چې 15,000. نو ښه خبره ده چې څومره زر چې تاسې کولی شئ باید تاسې اپلای وکړئ او دغه اپورچونټي څخه تاسې استفاده وکړئ.